بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی مایکروسکوپي. ټاپک لرازو خو د ټاپک نه مخکې مونږه په مخکینی لیکچر کې دا خبره کړې وه چې سیل از د بیسک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز. یعنی چې څومره زمونږ سره زنده سر څیزونه دي، که هغه جراثیم دي، که هغه مچۍ مچان ماشي وغیره دي، که هغه میان دي، که هغه چرمخکۍ دي، که هغه مرغۍ دي، که هغه غواګانې چیلۍ دي، که هغه بوټي دي، که هغه هر څومره زمونږ سره زنده سر څیزونه دي، نو د دوی سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ څه شی دی؟ سیل دی. یعنی مطلب دوی چې جوړ دي نو هم د سیل نه جوړ دي، او دوی چې دا کم کارونه کوي نو دا هم د سیل په وجه باندې کوي. نو ځکه موږ دا خبره کړې وه چې سیل از د بیسک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز. بعضې نیم خلک داسې ډیفینیشن هم کوي چې سیل از د بلډینګ بلاک اف آل لیوینګ ارګانیزمز. یعنی مطلب دا دی چې لکه څنګه د یو عمارت او د یو بلډینګ یونټ چې کوم دی نو هغه څه وي؟ هغه بلاک وي. بلاک یو بلاک راجمع کېږي دیوال جوړ کړي، ډېر دیوالونه راجمع کېږي کمره جوړه کړي، ډېرې کمرې راجمع کېږي نو یو کور او یو بلډینګ جوړ کړي. نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم سیل دی که نه، نو د سیل په وجه باندې د زنده سر څیزونو وجود دی. څنګه چې ته بلاکونه ټوټل ختم کړې که نه د یو بلډینګ نه، نو هغه بلډینګ پاتې نه شي. دغه شانتې چې ته کله د زنده سر څیز نه سیلز لرې کړې نو هغه زنده سر څیز به زنده سر څیز پاتې نه شي. مایکروسکوپي، ګورئ مایکروسکوپي له وروسته راځو. خو که تاسو خیال کړی وي که نه، کله چې مونږ یو څیز غټوو چې یعنې مطلب مونږ یې غټ وینو، نو یا مونږ هغه څیز خوا له ځو چې د نږدې نه ووینو، یا هغه څیز خوا ځان ته نږدې راوړو چې د نږدې نه یې ووینو. یعنې مطلب که دا مارکر زه د دې ځای نه واخله یو کیلومیټر لرې یو څه هلته کېږدم نو دا به انتهایي وړوکی ښکاري. خو که زه یې خواله لاړ شم یا دا مارکر زما خواله اوس نږدې راوړلی شوی دی نو دا اوس غټ ښکاري. نو کله چې مونږ په عامو سترګو باندې یو څیز غټ لیدل غواړو نو هغه به مونږ سترګې ته رانږدې کوو. صحیح ده که نه؟ خو اوس د رانږدې کولو دپاره زمونږ سره چې کوم دی نو یو خاص فاصله ده. د هغې نه دې خوا چې ته یو څیز بیا نور رانږدې کوې نو هغه بیا بلر ښکاري، بلر ټیک نه ښکاري. صحیح ده که نه؟ یعنی مطلب مونږ په انګلیش کې دا خبرې داسې کوو چې ګورئ to see a small object clearly، که مونږ غواړو چې یاره یو وړوکی ابجکټ یو وړوکی څیز صفا سوتره مونږ ووینو، په صحیح معنو باندې ووینو، we bring it close to our eyes، نو هغه څیز مونږ خپلو سترګو ته نږدې راوړو چې مونږ یې نږدې نه صفا او مزیدار ووینو. صحیح ده که نه؟ خو مثال کے طور پر که دا سترګې شوله او دا چې کوم دی نو زموږ سره فاصله شوه داسې، نو که یو څیز ته ډېر لري د ځان نه یو څیز چې ته نه وینې نو هغې ته مونږ انفینیټي وایو. نو مطلب دا دی چې بس دا خو بیا ته نه وینې، خبره ختمه شوه. او نو دې ته مونږ څه وایو؟ فار پوینټ. فار څه ته وایي؟ لرې ته. نو دې ته فار پوینټ وایي. صحیح ده که نه؟ چې څومره پورې ته وینې او چې د دې نه دې خوا څیز ته نږدې راوړې نو دا به غټېږي او کلیر به تا ته ښکاري ورو ورو. د ټولو نه صفا او کلیر چې تا ته کله یو څیز ښکاري که نه، نو هغه چې ستا د سترګې او د دغه څیز په منځ کې 25 سانتي میټر فاصله پاتې شي نو دا به تا ته صفا ښکاري. د دې نه را دې خوا چې ته بیا راوړې نو دا به تا ته بیا صفا نه ښکاري، دا به تا ته بیا خړ ښکاري، بلر به درته ښکاري. نو دې 25 سانتي میټر ته بیا مونږ څه وایو؟ نیر پوینټ. یعنې مطلب دا ستا سترګې ته نږدې شو. نو میکزیمم سایز with naked eyes، چې کله ته نیکډ آی باندې یو څیز ته ګورې که نه، مطلب د مایکروسکوپ د چشمو نه بغیر ته یو څیز ته ګورې په خالي سترګو باندې. نیکډ آی څه ته وایي؟ خالي سترګې چې تا څه څیز سترګو ته نه وي اچولی. نو په نیر پوینټ باندې یعنې په 25 سانتي میټر باندې به د دې څیز تا ته میکزیمم سایز ښکاري، دا به تا ته غټ ښکاري. صحیح ده؟ صفا به درته ښکاري. فار مور میګنیفیکیشن وی یوز مایکروسکوپ. خو که فرض که ته غواړې چې یاره دا څیز دی نور هم غټ شي، نور دې چې کوم دی نو ما ته واضحه ښکاره شي، نو بیا ستا سترګې نور کار نه کوي، بیا به ته څه چل کوې؟ بیا به ته مایکروسکوپ استعمالوې. صحیح ده که نه؟ نو مونږ دا خبره کوو چې سیل از د بیسک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم. نو دا خو قیمتي څیز دی دا سیل، چې دا زمونږ د وجود بلډینګ بلاک دی، زمونږ وجود کې جوړ شوی دی. ټول زنده سر څیزونه د سیل نه جوړ دي. نو پکار دا دی چې مونږ دا سیل وپېژنو. خو مسله دا ده چې دا سیل مونږ په سترګو باندې لیدلی نه شو، نو د دې لپاره به مونږ څه چل کوو؟ بیا مایکروسکوپ به استعمالوو. ټیک ده؟ نو اوس دا مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ
دې ته مایکروسکوپ وایي. صحیح ده. اوس مایکروسکوپ چې کوم دی نو دا زموږ سره ګریک ورډ دی، یعنې مطلب د یوناني زبان لفظ دی. مایکرو وایي سمال ته او سکوپ وایي ټو سی، یعنې سمال وړوکی او ټو سی لیدل. نو هغه آله چې په هغې باندې موږ واړه واړه څیزونه وینو سټډي کوو یې پې هغې آلې ته څه وایي مایکروسکوپ ورته وایي. نو په انګلیش کې موږ داسې ډیفینیشن کوو یا په ساینس کې an instrument which is used to see small things which cannot be seen with the naked eyes. مایکروسکوپ هغه آله ده، هغه څیز دی، هغه اوزار دی چې په هغې باندې مونږه small things واړه واړه څیزونه سټډي کوو، واړه واړه څیزونه پې مونږه وینو see which cannot be seen with naked eyes، چې هغه څیزونه مونږه په خالي سترګو باندې نشو لیدلی، زمونږ سترګې بېکار نه ورکوي، نو بیا به ورته مونږ خامخا په مایکروسکوپ کې ګورو. صحیح شو. نو دې آلې ته څه وایي؟ دې ته مایکروسکوپ وایي. هغه څیزونه چې هغه زمونږ په سترګو باندې په نظر نه راځي نو مونږ د هغې د سټډي کولو دپاره مایکروسکوپ استعمالوو. نو سیل انتهایي وړوکی څیز دی، دا مونږ ته په نظر باندې نه راځي، د دې دپاره به مونږ مایکروسکوپ استعمالوو. اوس مایکروسکوپي څه ته وایي؟ The use of microscope is called microscopy. چې کله مونږ مایکروسکوپ استعمالوو نو د عمل ته څه وایي؟ مایکروسکوپي ورته وایي. اوس به تاسو وایئ چې مایکروسکوپ استعمالوو، نو مایکروسکوپ استعمالول خلک څه دپاره کوي؟ مونږ پې ډزې خو نه کوو په مایکروسکوپ باندې، خو مونږ پې واړه واړه څیزونه ګورو. نو مطلب چې کله مونږ انتهایي واړه واړه څیزونه ګورو سټډي کوو یې with the help of microscope، د مایکروسکوپ په مدد سره مونږ پکې مایکروسکوپ استعمالوو، مونږ سټډي کوو، لیدل کتل کوو، نو دغې عمل ته څه وایي؟ مایکروسکوپي ورته وایي. ټیک ده. نو اوس تاسو به وایئ چې یاره په دې مایکروسکوپ کې داسې کوم خاص عمل کېږي چې د هغې په وجه باندې مونږ دا څیزونه وینو، مونږ ته غټ ښکاري. نو ویژوال انګل، ویژوال انګل څه ته وایي؟ انګل formed by object at eye، چې کله یو ابجیکټ ته ته ګورې او د دغې ابجیکټ ستا په سترګه باندې کوم انګل جوړېږي دې انګل ته څه وایي؟ ویژوال انګل ورته وایي. ټیک ده. یعنې مثال کے طور پر دا ستاسو سترګه شوله، دا ګول چې کوم ستاسو په بلو کلر کې دا تاسو ته ښکاري، دا ګول دا ستاسو سترګه شوله، او دا ریډ کلر کې چې کوم لاین دی نو بس دا هسې لاین دی، سټریټ لاین دی، دا د لیول دپاره دی. صحیح ده. اوس مثال کے طور پر ته دې ابجیکټ ته ګورې، دا په بلو کلر کې چې دا کوم ابجیکټ دی د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې، نو دې ابجیکټ ته ته ګورې نو د دې ابجیکټ چې کوم سر ستا په دې سترګه باندې کوم انګل جوړوي نو دا یو قسم ویژوال انګل شو، دا موږ په تیټا باندې ظاهروو، داسې یې تیټا انګل شو. ټیک ده. دې ته ویژوال انګل وایي. او دغه شانتې که ته دا څیز رانږدې کې دا هم هغه سایز والا څیز دی خو ستا سترګې ته رانږدې شو، دا په بلیک کلر کې چې کوم دی داسې، نو دا چې کوم انګل جوړوي ستا په دې سترګه باندې نو دا بل قسم انګل شو، داسې داسې. نو اوس ګورئ کله چې یو څیز ستا نه لرې وي نو ویژوال انګل به وړوکی وي. ګورئ که نه بلو کلر کې دې خوا، نو چې ویژوال انګل وړوکی جوړېږي نو دا لاین چې ته دې خوا راکاږي نو ستا په ریټینا باندې به وړوکی امیج جوړېږي. دې فاصلې ته وګوره وړه ده، خو چې کله یو څیز ستا سترګې ته رانږدې شي او بیا د ویژوال انګل ته ګورې نو دا دې ځای باندې دا ویژوال انګل چې کوم دی نو دا غټه شوه که نه، تیټا غټ شو، نو چې غټ شو نو په دې ځای کې ستا په ریټینا باندې غټ امیج جوړېږي. دې ځای ته وګوره نو تا ته څیز غټ ښکاره شي. ټیک ده که نه؟ نو دا د ویژوال انګل په باره کې خبره شوه. اوس د مایکروسکوپ څه کار دی؟ سایز اف آبجیکټ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ویژوال انګل. ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې یو څیز څومره لرې دی څومره وړوکی دی نو دومره به وړوکی انګل جوړېږي، خو چې څومره دا رانږدې کېږي تا ته یا غټېږي نو دومره به غټ انګل جوړېږي. نو دا ډایرکټلی پروپورشنل دی یو بل ته. او مایکروسکوپ څه کار کوي؟ مایکروسکوپ چې کوم دی نو دا سایز سیوا کوي تا ته، هم هلته څیز دی ته په سترګو باندې نه وینې، خو دا چې کله د ابجیکټیو لینز نه او د آی پیس لینز نه پاس شي، د راروان لیکچر کې به مونږ دا وایو چې مایکروسکوپ کار څنګه کوي، دا څیز تا ته غټ ولې ښکاري، څنګه درته ښکاري. خو فعلا مونږ دا خبره کوو چې کله درته مایکروسکوپ غټ کړي دا څیز نو دغه غټ څیز بیا ستا په دې آی باندې غټ انګل جوړوي، غټ ویژوال انګل کې جوړېږي، په دې وجه باندې دا څیز تا ته څه ښکاري؟ غټ درته ښکاري. نو د مایکروسکوپ مین کار دا دی چې ویژوال انګل سیوا کړي، نو په دې وجه باندې څیز تا ته غټ ښکاره شي. ټیک ده.
اوس موږ راځو هیستوري اف مایکروسکوپ. د مایکروسکوپ ایولوشن، د مایکروسکوپ ارتقا، د مایکروسکوپ تاریخ نو یاد ساتئ. په دې کې دا یو څو پوینټونه دي. اولنی نمبر پوینټ دا دی چې ancient Greeks and Romans پخواني چې کوم یونان والا خلکو او رومنز والا خلکو کوم before 13th century د 1300 نه مخکې هغوی به څه چل کوو؟ used magnifying lenses او هغوی به lenses استعمالول. magnifying lenses یو شیشه به وه، یاد ساتئ شیشه د مخکې نه موجود وه. نو د رومنز او ګریکس چې کوم دی د شیشو کاروبار به کوو. نو یو ټایم کې داسې چل وشو چې اتفاقاً طور باندې یو شیشه داسې راغله چې هغه په دې سایډونو کې نری وه او په دې منځ کې پیړه وه. نو چې هغه د یو سیز باندې ولګېده نو هغه سیز داسې د هغه شیشې نه بهر وړوکی ښکارېدو او په شیشه کې دننه غټ ښکارېدو. نو دوی ووایي چې یاره دا خو مطلب څه چل دی په دې کې که نه. نو په دې وجه باندې دغه شیشې ته بیا مونږ څه وایو چې په هغې کې یو طرف یو شانتي وي او بل طرف بل شانتي وي. مثال کے طور پر که سایډونه پیړ کې او منځ یې نری کې نو بیا ورته مونږ لینز وایو. او که فرض کړه ته یې منځ پیړ کې او سایډونه یې نری کې نو بیا ورته مونږ لینز ویلی شو. صحیح ده که نه چې پالش را پالش یې کې صحیح. نو داسې کار دی چې ګریکس او رومنز چې کوم دی دوی د شیشو کاروبار کوو. اتفاقاً طور باندې دغه شانتي شیشه پکې راغله چې په هغې کې یو طرف ته څیزونه د هغې نه بهر څیزونه واړه ښکارېدل او دننه پکې غټ ښکاره کېدل. په دې وجه باندې دوی په دې باندې سوچ بچار شروع کړو. ټیک ده. او دغه شانتي شیشې جوړول چې کوم دی نو دوی بیا شروع کړل. نو دې ته څه وایي؟ میګنیفاینګ لینزز ورته وایي. بس دا سایډونه به یې ورله نري کول او منځ به یې ورله پیړوو، د شیشې نه به یې لینز جوړوو. صحیح ده که نه؟ پالش کوو را پالش کوو به. نو دا کنویکس لینز دې ته وایي. صحیح ده که نه؟ چې هغه شیشه چې د هغې سایډونه نري وي او منځ یې پیړ وي. لکه ګورئ دا سایډ هم نری او دا سایډ هم نری او دا سایډ دا منځ دا پیړ. دې ته څه وایي؟ کنویکس لینز ورته وایي. او داسې شیشه چې د هغې سایډونه پیړ وي او منځ یې نری وي نو هغې ته څه وایي؟ کنکیو ورته وایي. لکه مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو وګوره منځ یې نری دی او سایډونه یې څه دي؟ پیړ دي. نو دې ته څه وایي؟ کنکیو. کیو څه ته وایي؟ غار ته. نو ورته ننوتی دی چې پکې کوم ځای وي هغې ته غار وایي او چې کوم بهر ته وتی وي نو هغې ته کنویکس وایي. ټیک ده. چې کوم ورته ننوتی وي هغې ته کنکیو وایي، چې کوم بهر ته وتی وي هغې ته کنویکس وایي. نو په دې طریقه باندې چې کوم هغه خلک وو نو هغه خلکو کنویکس لینزز جوړ کړل او دغه کنویکس لینزز به چې کوم دی نو ایز میګنیفاینګ لینزز استعمالول، څیزونه به یې په ځان ته غټول. later on used in eye glasses او وروسته به بیا چې کوم دی نو دا په eye glasses کې یعنی مطلب په spectacles کې په چشمو کې په عینکو کې به استعمالول. ټیک ده که نه؟ spectacles او eye glasses یو شی دی خو دا spectacles پخوانی ټکی دی او eye glasses چې کوم دی نو اوسنی ټکی دی. ټیک ده. نو دوی چې کوم دا میګنیفاینګ لینزز دي نو دا یې په څه کې استعمالول شروع کړل؟ دا یې په سپیکټیکلز کې په آی ګلاسز کې استعمالول شروع کړل او بس چشمې راووتلې. نو په دې طریقه باندې د سیز چې کوم دی نو غټوو. دا یو پوینټ شو. دویم پوینټ دا دی بیا چې بیا زموږ سره هانس جانسین او زچریس جانسین، یا تاسو داسې ویلی شئ چې هانس یانسن زکریس یانسن. د چا سره به په پروننسیشن باندې انخلوي نو څوک به یو شان وایي څوک به بل شان وایي. دا زموږ مورنۍ ژبه نه ده. ټیک ده. دا دوه ساینټسټ وو، دا یو یې پلار و هانس جانسن او دا چې کوم زکریس یانسن دی یا جانسین دی نو دا یې څه و؟ زوی و. دا سپیکټیکل میکرز وو، دا عینکو جوړولو والا و، چشمو جوړولو والا و ان هالینډ په هالینډ کې. ټیک ده که نه؟ فرسٹ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ دوی جوړ کړو په 1995 کې 1995 کې. کمپاؤنڈ مایکروسکوپ څه ته وایي؟ چې په هغې کې د یو نه سیوا لینزز وي او د دې چې کوم میګنیفیکیشن پاور نو هغه زموږ سره 3x نه واخله د 9x پورې و. د x مطلب دی ټایمز ګونه، یعنی مطلب هغه عمره سیز غټول. مثال کے طور پر که زه تاسو ته ووایم چې یاره دا یو پوینټ دی، ټیک ده که نه؟ دا یو پوینټ دی، زه دا 3 ګونه غټول غواړم نو مطلب دا دی چې د دې سره به یو 2 پوینټونه زه نور ورکړم نو دا به تاسو ته اوس 3 ګونه غټ شو. که زه غواړم چې دا 6 ګونه غټ شي نو یو 3 پوینټ به ورسره نور ورکړم نو دا 6 ګونه غټ شو. نو دې ته به زه ووایم 6 ټایمز. که زه ووایم چې 9 ټایمز غټ شي نو یو 3 پوینټونه به ورسره نور ورکړم نو دا زموږ سره اوس 9x شو. 9 ټایمز دا یو پوینټ څه شو؟
غټ شو. ٹھیک ده. نو د دې مایکروسکوپ دومره میګنیفیکیشن پاور و دا سیس به دومره غټو. یا که مثال کے طور پر زه اوس ته دا لاین راکما صحیح ده کنه او زه دا وایم چې یاره دا اوس 9 ټایمز غټول غواړي نو 9 ټایمز دا چې دا به مطلب 9 کرښې دې طرف ته پلن صحیح ده کنه 3 4 5 6 7 8 9 او بیا دا دسم 2 3 4 5 6 7 8 9 او دا دې خورا ولا داسي نو ګوره دا لاین چې کوم دی دا 9 ټایمز وسو غټ شو داسي لنم شو او اوږد هم شو. ٹھیک ده. نو دې ته څه وایي ایکس ګنا دا سیس دومره ټایمز چې کوم دی نو غټولی شو. دا څه شی و سمپلی ا ټیوب with lenses at each end. دا صرف یو ټیوب صحیح ده که نه مطلب یو پیپ شانتي و لکه څنګه چې دا مارکر یو پیپ دی او ایچ اینډ باندې چې کوم دی مطلب په دې اینډ باندې هم ورته یو لینز لګېدلی و او په دې اینډ باندې ورته هم یو لینز لګېدلی و بس دوی به کې دغه شانتي سیس ته کتلی او سیس به غټېدو. ٹھیک ده. نو دا زموږ سره اولنی کمپاوند مایکروسکوپ او دا چې کوم دی نو په تاریخ کې بس اولنی مایکروسکوپ جوړ شوی و. ټول کریډټ چې کوم دی نو خلک دته بوزي زچریس جانسین یا زکریاس یانسن. ٹھیک ده. دریم پوینټ دا دی چې زموږ سره بیا رابرټ هوک راغی. رابرټ هوک په 1665 کې خپل بل یو کمپاوند مایکروسکوپ جوړ کو په هغه باندې سټډي اف کارک وکړله. صحیح ده که نه کارک څه ته وایي دا غټې غټې ونې نه دي په دوی باندې چې د پاسه دا کم پیړ پوستکې تور شانتي وي دې ټول ته په شریکه باندې بارک وایي خو چې کله چې ته دا بهرنۍ حصه لرې کې راکټ کې نو دې ته څه وایي دې ته بیا کارک وایي. نو دغه کارک حصه چې کوم دی نو دا یې سټډي کړله او چې دا یې کله سټډي کړله نو د سیل ډسکوري وکړله. ټیک ده که نه مطلب سیل چې کوم دی نو پکې د ولیدو نو سیل ډسکور شو. صحیح ده که نه. سیل څه شی دی دا لیټن ورډ سیلولا نه راغستلی شوی دی. لیټن ورډ سیلا یا سیلولا. ٹھیک ده. د دې نه چې کوم دی نو دا راغستلی شوی دی لیټن ورډ سیلولا نه راغستلی شوی دی. د دې مطلب دی اسمال روم یو وړه شانتي کمره. داسې کار دی په عیسایت مذهب کې چې کوم مولا ټایپ انسان وي عالم ټایپ انسان وي نو هغې ته څه وایي هغې ته مانک وایي. مانک MONK مانک ورته وایي. ٹھیک ده. دغه مانک چې کوم دی نو دا په خاص ځای کې اوسېږي. خاص ځای ورله جوړ کړی وي او داسې وړې وړې کمرې وي پکې. خاص ځای ورله جوړ کړی وي او داسې وړې وړې کمرې وي پکې. دغې وړو وړو کمرو ته څه وایي سیلولې. ټیک ده که نه. نو ده چې کله دا کارک سټډي کوله نو دغه څیزونه په مایکروسکوپ کې دغه شانتې خانې خانې ولیدل. په دې وجه باندې دې خانو له نوم څه ورکو سیل یې ورله ورکو. ټیک ده. نو مطلب دا زموږ سره یو سیل شو دا بل شو دا بل شو دا بل شو دا بل شو. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی دا اصل کې سیلوال د لیدلي وو. صحیح ده که نه. موږ به وایو چې سیلوال چا ډسکور کړو رابرټ هوک په 1665 کې. نو دا اصل کې د چې کله دا سټډي کوله او دا خانې خانې د لیدلې وې نو دا سیل لفظ یې ورله ځکه ورکړی چې دې ته چې کوم دی نو دا کوم چې مانک دی د عیسایت مذهب چې کوم عالمان خلک دي دې ته مانک وایي. دا چې په کوم ځای کې اوسېږي دغه ځای ته مانیسټري وایي. صحیح ده که نه. MONASTRY مانیسټري. او دا چې په کوم ځایونو کې اوسېږي دا کومې کمرې دي نو دې ته سیلولې وایي. ټیک ده که نه. نو دا دغه شانتې ښکارېدل په دې وجه باندې د سیل لفظ رابرټ هوک استعمال کو په اوله پیره باندې او سیل ډسکور شو. ټیک ده. د هغې نه بعد بیا زموږ سره یو بل ساینټسټ دی انټوني وان لیون هوک. دا په 1632 کې پیدا شوی او په 1723 کې بیا وفات شوی. نو دا یو ډچ کلات مرچنټ و یعنی مطلب د نیدرلینډ یو د کپړو یو تاجر و. د به کپړې مپړې خرڅولې. په 1670 71 72 73 د دې وړوکي اس څه مطلب دی 1670s د دې وړوکي اس مطلب دی دهایي یعنی مطلب 71 72 73 74 داسې د 80 پورې. په دغه ټایم کې د 1670 1671 1672 1673 داسې د 80 پورې پکې لاړ شه 1680 پورې. نو په دې ټایم کې د سمپل مایکروسکوپ جوړ کړو یعنی مطلب یو لینز او هغه به چې کوم دی نو څه چل کوو څیزونه به ښه کافي غټول. یو لینز سنګل لینز هغې ته څه وایي سمپل مایکروسکوپ. دغه څیز د 270 ګنا پورې چې کوم دی نو څیزونه غټولی شول. تاسو به اوس وایئ چې نه نو لینزونه خو مخکې استعمالېدل. نه مخکې به استعمالېدل خو هغه ساده لینزونه وو هغې به دومره میګنیفیکیشن نه و دومره به یې څیزونه نه شول غټولی. د سمپل مایکروسکوپ کریډټ دته ځکه ځي انټوني وان لیون هوک ته چې ده به 270 ګنا پورې چې کوم دی نو څیز غټولی شو.
نو دا ډېر غټ اچیومنټ دی. صحیح ده. made over 500 prototypes. نو بیا د فائنل ورژن ته ورسېدو. یعنی مطلب دا دی چې د اخري مایکروسکوپ نه مخکې د 500 نه سیوا نور مایکروسکوپ جوړ کړي خو د هغوی میګنیفیکیشن پاور به دومره ښه نه و. نو اخري مایکروسکوپ د چې کوم دی فائنل ورژن چې د تیار کړو نو د هغه 270 ګونه پورې یعنی مطلب د 250 نه بره و میګنیفیکیشن پاور 270 خوشا پورې و. ٹھیک ده. نو دا چې کوم دی نو ډېر ښه مایکروسکوپ و. مچ بیټر مایکروسکوپ. دا ډېر ښه مایکروسکوپ و. دا د میګنیفاینګ لینز نم خو دا د زکریاس یانسن یا زکریاس جانسن د دې نم خو دا د رابرټ هوک د دې نم خو دا ډېر مچ بیټر مایکروسکوپ و. ډېر ښه مایکروسکوپ و. فرست observed living cells. انټونی وان لیون هوک په اوله پیرا باندې living cells ژوندي سیلز ولیدل. رابرټ هوک چې کوم سیلز لیدلی وو نو هغه مړه سیلز وو. هغه خو د بوټي حصه نه وه. هغه خو دې راکټ کړي وو بیا یې سټډي کړي وو نو دا مړه سیلز وو. وان لیون هوک چې کوم سیلز سټډي کړل نو هغه څه وو living سیلز وو. مطلب سمال ارګانیزمز وو هغه. ټیک ده که یا یونی سیلولر ارګانیزمز چې کوم دي یعنی مطلب بیکټیریا. نو بیکټیریا چې کوم دی نو ژوندی وه او د چې کوم دی نو په اوبو کې لیدلي وه. دغه شانتي پروټیسټ امیبا پیرامشیم یوګلینا وغیره وغیره. سپرم هم د چې کوم دی نو په اوله پیره باندې سټډي کړي وو. آر بي سیز ریډ بلډ سیلز چې کوم دی نو دم په اوله پیره باندې لیدلي وو. نو دا زموږ سره لیوینګ سیلز وو او د چې کوم دی نو په اوله پیره باندې لیدلي وو. considered to be the first microscopist. په دې وجه باندې د فرست مایکروسکوپیسټ وایي چې د بایولوژیکل سیزونه یعنی مطلب چې ژوندي او کم سیلز ژوندي نو هغه په اوله پیره باندې لیدلي نو ځکه د فرست مایکروسکوپیسټ وایي. حالانکې د دې نه مخکې موږ وایو چې رابرټ هوک مو دا ساینټسټ مو ګریک او رومنز وغیره دوی هم څه لږ ډېر سیزونه به لیدل خو ښه کار چې کوم دی نو ده کړی او په دې وجه باندې د فرست مایکروسکوپیسټ وایي. او د چې کوم دی نو father of microscopy دته father of microscopy وایي. حالانکې مایکروسکوپ دوی هم جوړ کړی خو هغه دومره ښه نه و او ده چې کوم جوړ کړی نو هغه ښه و او لیوینګ سیزونه یې پرې ولیدل جراثیم وغیره یې پرې ولیدل. صحیح ده که نه. نو په دې وجه باندې دته father of microscopy وایي او دته father of microbiology هم وایي. ټیک ده. انټونی وان لیون هوک ته ده ډېر کار کړی ښه. د دې نه بعد په 1800 صدۍ کې یا مطلب 1900 د دې په منځ کې چې کوم دی زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ مچ اینڈ مور ریلایبل شو. ټیک ده که نه. مطلب زموږ سره چې کوم دی ډېر چینجز پکې راغلل او ډېر ښه کمپاوند مایکروسکوپ یې زموږ سره جوړې شولې. ټیک ده که نه. دغه شانتي بیا د دې نه پس زموږ سره الکتران مایکروسکوپ راغی. الکتران مایکروسکوپ په 1931 کې چې کوم دی نو ډسکور شو راغی انوینټ شو په ایجاد کړی شو. دا رسکا اینډ نول ساینټسټ چې کوم دی نو زموږ سره په اوله پیره باندې کړو په 1931 کې. او الکتران بیم انسټیډ اف لایټ دا چې کوم مایکروسکوپ دی نو دا لایټ استعمالوي رڼا استعمالوي رڼا. نو د رڼا په موجودګۍ کې به تاسو سیس ښکاري. او دا چې کوم مایکروسکوپ دی الکتران مایکروسکوپ نو دا رڼا نه غواړي. دا د رڼا نه بغیر دا چې کوم دی نو الکتران بیم چې کوم دی نو د هغې په مدد سره سیس ته ښکاري ځکه ورته الکتران مایکروسکوپ وایي. او په دې کې بیا زموږ سره قسمونه دي. نو مین قسمونه پکې زموږ سره چې کوم دی سکینینګ الکتران مایکروسکوپ دی چې هغه تاته د سیز 3 ډایمنشنل شیپ ښیي چې یعنی مطلب دا ریکټینګل دی ټراینګل دی کیوب دی لکه څنګه سیز دی که نه راوند دی نو د هغه تاته سرفیس سټډي درته ښیي چې دا سیز دا شکل څنګه دی. اینډ ټیم ترانسمیشن الکتران مایکروسکوپ او دا پکې هم زموږ سره یو بل قسم دی چې دا تاته انټرنل سټډي ښیي چې یعنې مطلب په سیل کې دننه څه دي یا مطلب په یو سیز کې دننه نور څه دي. نو ترانسمیشن دی نه د الکترانس ترانسمیشن وشي الکترانس دی آر پار پاس شي او دا ته هغه دننه شکل وښیي نو دې ته ترانسمیشن الکتران مایکروسکوپ وایي. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو د الکتران مایکروسکوپ پورې زموږ سره هیسټري اف مایکروسکوپ شوله چې په دې کې په مختلفو دورونو کې مختلفو ساینټسټو کارونه کړي دي او نن سبا زموږ سره چې کوم دی نو مایکروسکوپ ډېره زیاته ترقي کړې ده. په دې وجه باندې بایولوژي ترقي کړې ده ساینس ترقي کړې ده او موږ ډېر نوي سیزونه ایجاد کولی شو او سټډي کولی شو.